الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په تاسو کې څوک خلکو ته امامتي ورکوي نو مختصر لمونځ کوي او زما د ښودل شوي طریقې نه دي پکې زیات قرائت وغیره نه وایي بلکې د سنت مطابق لمونځ کوي. په کار خو دا ده چې ما ته د اوږدو لمونځونو ترغیب درکړی، خو د مختصر لمونځ حکم درته ځکه کوم چې په دې کې کمزوري، بیماران او بوډاګان هم وي، نو هسې نه چې ستاسو د خلاف سنت لمونځ د وجې د الله رب العزت عبادت په دوی باندې بیګار شي، او چې ستاسو د اوږدو لمونځونو ډېر شوق وي نو چې په تاسو کې څوک ځان نه لمونځ کوي نو اوږد لمونځ دې کوي.